دویم ادب دا چې په قران کریم کې سوچ او فکر کول. دویم ادب سره دویم ادب دا دی چې په قران کې سوچ او فکر کول. لکه سوره سواد سپارت دریشتما آیات یو کم دیرشم. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. دا کتاب دې را لېږلی دی مونږ ته د برکت نه ډک کړی شوی دې دپاره چې دوی سوچ کی په آیاتونو د دې کې او دې دپاره چې نصیحت قبول کی خاوندان د عقلونو. تفسیر قرطبی د دې آیات مبارک په تفسیر کې لیکلی دي فيه دلیل على وجوب تعلم معانی القرآن. عبارت ځان سره یاد ساتئ. وای په دې آیات کې دلیل دی چې دا قرآن کریم مانس د کول واجب دی. علامه قرطبی رحمه الله سوئی چې د قرآن کریم مانس د کول دا واجب دی. او علامه ابن کثیر رحمه الله هم ذکر کړی دی چې سوچ او فکر کول صرف حرفونو ذکول ته نه وایي، دا ترجمه لازمی ده د قرآن. موږ د دې خبر نه یو چې دا ترجمه کول څنګه دي، دا واجب دي.